که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم لیدونکو مینوالو، په دې امید چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به مو په تنوي خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. زه بیک الله ایماني یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او خوندورې ویډیو سره راغلی یم. مینوالو، دا ویډیو د دې لپاره چمتو کوم چې کله کله د انسان ضرورت شي او کله کله د انسان اړتیا شي چې داسې کارونه وکړي، خو تاسو به یې بالکل په ایماندارۍ سره استعمالوئ. یعنې که چیرې مو ضرورت نه وي نو له دې څخه بالکل استفاده مه کوئ، او که کله مو ضرورت شو نو د ضرورت په وخت کې تاسو ورڅخه استفاده وکړئ. مینوالو، دا ویډیو د دې لپاره ده چې څنګه کولی شو د بل چا میسیجان وګورو. یعنې که چیرې تاسو اړ کړي وئ چا او چا په ډېر په تنګ کړي وئ او ځورولی یې وئ او تاسو ورسره چټ کړی دی او نه شئ کولی چې هغه ډیلیټ کړئ، نو تاسو کولی شئ له دې لارې خپل چټ وګورئ او ډیلیټ یې کړئ. یعنې د فیسبوک د مسنجر چټ که چیرته تاسو غواړئ چې دا هیک کړئ، نو تاسې به داسې وکړئ چې لومړی به یو اپلیکیشن راواخلئ. هغه اپلیکیشن ما تیار راخیستی، تاسو یې هم راخیستلی شئ. نو زه اپلیکیشن انسټالوم، مسنجر هیک. دا اپلیکیشن به تاسو هم انسټال کړئ او له دې څخه به پوره استفاده وکړئ. بیا یادوري کوم چې د ضرورت په وخت کې ورڅخه استفاده وکړئ. مینوالو، دا اوپن کوم. کله مې چې خلاص کړو، دلته به کلیک هیر د پاس زیړ نشان که ګورئ، دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو دې باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو دې باندې کلیک وکړئ. بیا به هم دې باندې کلیک وکړئ او بیا به دې باندې کلیک وکړئ. بیا به دې کلیک کړئ. بیا به دې باندې کلیک وکړئ. دا د اخر خم راواوښته، نو تاسو ته به دلته راشي مسنجر هیک. تاسو به بیا دې باندې کلیک وکړئ. دلته به انتظار وباسئ. دا دی راغی. مینوالو، زه نه غواړم د چا مسنجر وګورم، نو تاسو کولی شئ لینک یې راکپي کړئ او دلته یې لینک ورکړئ. نو کله مو چې لینک ورکړ، نو دلته به تاسو بیګین ووهئ او دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک کړ، نو تاسو به ډایرکټ د مسنجر ته اکسس او یا داخل شئ. نو مینوالو، که چیرې مو ویډیو خوښ شوي وي، لایک او شیر یې کړئ، او که زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب حتما یې سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم، تر هغې په پاک رب سپارم. د الله په امان. بای بای.